الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی کم څوک چې عمل وشاته کی هغه څوک نسب بیا مخته نشي راوستلی. یعنی کم سړی چې عمل نه وکي په عمل کولو کې سستی کوتاهی وکړله نیک اعمال نه وکړله دی صرف په نسب باندې د نسب پر بروسې ناست دی چې زه د فلاني بزرګان مسه یم یا زه د فلاني بزرګ زوی یم، نو دا سړی مخته نشي راکړلی د دې نسب د وجې سره په اعمالو سره به خپل ځان مخته بیا. ځکه د الله جل جلاله فرمان دی: ان اکرمکم عند الله اتقاکم. په تاسو کې ټولو څه عزتمن مکرم محترم هغه څوک دی چې تقوادار وي. نو عمل به سړی مخته بیایي چې عمل نہیں بھی مخته نہ سکلی. اعمال سے زندگی بنتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری. په اعمالو سره به ژوند برابر ہے، په اعمالو سره به ژوند مخته بیا. دا خاور چې دا په خپل فطرت کې نه نور دی نه ور دی، په خپل اعمالو به دا برابر وي. نو په کار دا ده یو د بل پر بروسې باندې نه کښیني، بلکې هر یو خپل همت او خپل کوشش وکي په نیک اعمالو کې ځان مخته کړي. والسلام. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د محترم الحاج مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب و سهارنی نبوي حدیث ته غوږ واست.